بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. دې ویډیو کې به انشاءالله ایډوانس ټیپ سټارټ کوو. دا موږ سره ایډوانس ټیپ پارټ نمبر 1 دی. زه رالم مایکروسافټ ورډ ته، فایل ټیپ، آپشنز، ایډوانس ټیپ. تیر درس کې مو لینګویج ټیپ وویلي، دې کې به انشاءالله ایډوانس ټیپ زده کوو. د ایډوانس ټیپ اول پارټ به وایو. په ایډوانس ټیپ کې ما سره بلا دنیا کمانډونه موجود دي او ډېر زیات ګروپونه ما سره په دې کې موجود دي. دې کې ما سره اول ګروپ هغه ایډیټینګ آپشنز ګروپ دی. په ایډیټینګ آپشن ګروپ کې ما سره مختلف قسمه کمانډ موجود دي، ډېر زیات کمانډ موجود دي، خو زه به په دغه کمانډونو کې تاسو ته یو کمانډ هوم ورک در کوم او نور ټول به درته کوم. دې کې ما سره فرست کمانډ ټایپینګ ریپلیسز سلیکټډ ټیکسټ موجود دی. دې کمانډ مطلب دا دی که فار ایگزامپل زه دغه کمانډ ورته چیک ولګوم او دا اوکې کلیک کوم، که زه دلته فار ایگزامپل څه لیکئ وکړم، دغه لیکئ ما فار ایگزامپل انتخاب کړه، که زه اوس فار ایگزامپل له کیبورډ څخه یو کی هم پریس کړم، کوم ټیکس چې ما انتخاب کړی و هغه ټیکس ډیلیټ شو، چې څه ما لیکه د هغې پر ځای باندې دغه نور لیکل راته پکې وشو. زه ورته همدغه شان دې نه کېږي، زه به بیا راشم آپشن ته او دې نه به چې کیسته کومه دا به اوکې کلیک کوم. که اوس زه فار ایگزامپل څه انتخاب هم کوم، که څه لیکم، نو هغه کوم لیکل چې انتخاب شوي دي هغه به هم پر ځای پاتې کېږي او کوم چې زه نور لیکم هغه پکې نور اضافه کېږي. صحیح شوه. د دې آپشن مطلب دا و که فار ایگزامپل دغه آپشن چیک وي، که زه په سلیکشن ایریا کې څه لیکل کوم هغه سلیکټ شوی ټیکس ماته ډیلیټېږي، نور لیکل به دغه پر ځای باندې راځي. که دا زه انچیک کوم، که فار ایگزامپل کوم ټیکس ما انتخاب کړی وي او زه نور لیکل د هغې د پاسه کوم هغه لیکل به خپل ځای باندې پاتې وي، نور لیکل به کېږي. دویم آپشن وین سلیکټینګ اټومیټیکلی سلیکټ انټایر ورډ. دې مطلب دا دی که فار ایگزامپل بعضې وخت موږ سلیکټ کوو، نو که زه فار ایگزامپل دغه ورډ ته نږدې کېږم دغه ورډ ماته اټومیټیکلی په خپله باندې انتخابېږي، پوره انټایر ورډ ماته انتخابېږي. یا که فار ایگزامپل دغه ورډ ما سره غټ ورډ دی که نه، دغه ورډ ماته نیمۍ نه سټارټ واخیسته، که زه فار ایگزامپل بل ورډ ته چینج کېږم نو دا به هم ماته انتخاب شي او دغه نور به هم ماته 1 by 1 سلیکټ کېږي. زه ورته همدغه شان دی نه کېږي، ماته کرکټر بای کرکټر سلیکټ کا مین سلیکټر نه به چې کیسته کې دا به اوکې کلیک کړي. که اوس فار ایگزامپل تاسو دغه دې ځای نه سټارټ واخلئ، که څومره تاسو انتخابوئ نو اوس تاسو مرضي شوله، کرکټر بای کرکټر به تاسو ته انتخابېږي. همدغه شان بیا زه رالم ایډوانس ته. دریم آپشن ما سره allow text to be dragged and dropped. دی مطلب دا دی که فار ایگزامپل دغه آپشن چې ته چیک لګېدلی وي، دی مطلب دا چې که فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه اول پیراګراف دا زه لاندې موف کړم، دې ځای نه ډرګ کړم، هلته ډراپ کړم، نو زه به دې باندې داسې ودرېږم او دا موز به داسې ونیسم، هغه ټیکس ما د هغه ځای نه ونیو دلته مې ډراپ کړ، هغه ځای نه مې ډرګ کړ دلته مې ډراپ کړ. که فار ایگزامپل زه غواړم چې دا پیراګراف دې څخه ډرګ کړم دلته ډراپ کړم، نو هم زه کولی شم یو پیراګراف بل ځای ته وړلی شم، یو کرکټر هم زه وړی شم، دا به دې ځای ته راولم، دې ځای ته هم راوستلی شم. زه ورته همدغه شان ډرګ اینډ ډراپ دې نه کېږي، نو ته به راشي ایډوانس ته او د آپشن نه به چې کیسته کې دا به اوکې کلیک کړي. که اوس ته فار ایگزامپل څه انتخاب کړې دې خوا ته یې موف کړې نو تاسو ته به دغه لیکئ نه موف کېږي، بلکې د هغې پر ځای باندې به تاسو ته سلیکشن کېږي. همدغه شان بیا زه رالم څلورم کمانډ ما سره یوز کنټرول پلس کلیک ټو فالو هایپر لینک. د آپشن مطلب دا دی که فار ایگزامپل تاسو بعضې وخت دلته څه لینک راوستلی وي، فار ایگزامپل www.google.com دا مو راوستلی وي، کله چې تاسو په دې باندې ودرېږئ نو له تاسو څخه دا کنټرول کی غواړي، چې کله تاسو کنټرول کی ونیسئ نو اوس تاسو کولی شئ چې دغه لینک باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته د لاس نشانه درته راغله. یا همدا شان فار ایگزامپل که تاسو دا ورته انتخاب کړو، تاسو راغلئ انزرټ ټیپ ته، دا مو بک مارک ورته واخیست فار ایگزامپل. که اوس تاسو فار ایگزامپل په دې باندې ودرېږئ نو تاسو به چې کنټرول به نیسئ نو تاسو به دې ځای ته ولي. زه ورته یم چې کنټرول څخه بغیر دې ما هغه ځای ته بوځي، تاسو به دې آپشن نه چې کیسته کې دا به اوکې کلیک کړئ. اوس بغیر له کنټروله تاسو کولی شئ چې هغه ځای ته لاړ شئ. اوس زه غواړم چې په دې باندې رایټ کلیک وکړم، که تاسو اوس کنټرول ونیسئ نو اوس تاسو ته هغه مخکینی غوندې حساب شو، یعنې چې کنټرول نیسئ نو تاسو ته داسې شو لکه مخکې چې کنټرول نه ونیولی. که اوس تاسو کنټرول ونه نیسئ نو دې مطلب دا شو لکه تاسو چې کنټرول نیولی وي. همدا شان که زه په دې باندې ودرېږم نو زه اوس کولی شم چې د کنټرول څخه بغیر زه هغه ځای ته په یو کلیک باندې موف شم. زه ورته همدغه شان دی نه کېږي، دې نه به چې کیسته کوي. پنځم کمانډ کې موږ سره څه لیکلي اټومیټیکلی کریټ ډراونګ کینوس وین انسرټینګ اټو شیپ. که فار ایگزامپل په دې آپشن کې چیک لګېدلی وي، که اوس فار ایگزامپل تاسو راشئ او یو شیپ کریټ کوئ، نو که اوس تاسو فار ایگزامپل دې خوا ته وګورئ تاسو ته د شیپ دپاره یو بېله ایریا راغله، په دغه ایریا کې به تاسو شیپ کریټ کوئ. خو یو بله ګټه هم د دې شته دی، که فار ایگزامپل زه دا راولم او همدا شان ما دا راوستو، دې سره ما کنیکټر راوستو، که زه فار ایگزامپل په دې باندې ودرېږم نو زه اوس کولی شم چې دغه دوه شیپونه د یو بل سره کنیکټ کړم د یو لین په ترو باندې. که اوس تاسو دا وګورئ، اوس تاسو وګورئ نو دا دواړه شیپونه د یو بل سره کنیکټ شو. صحیح شو چې به دې آپشن سره دغه آپشن هم کار کوي. صحیح شو که نه؟ زه ورته یم دغه زما نه دی په کار،
که دا تاسو یا شي دا موږ په شیپ کې پوره ویلي دي که تاسو فار ایگزامپل دې ځای ته راشئ دې ځای نه هم تاسو دا راوستلی شئ څه شوه زه ته زما دا نه دی په کار تاسو به راشئ ایډوانس او د آپشن نه به چک ایسته کوئ شپږم آپشن موږ سره څه شی دی یوز سمارټ پیراګراف سلیکشن یوز سمارټ پیراګراف سلیکشن مطلب دا دی که اوس فار ایگزامپل تاسو راشئ از ایکول ټو رینډ دا مو فار ایگزامپل ولیکو او دې ته تاسو فار ایگزامپل دغه پیراګراف مارک هم راوستو زه ورته چې فار ایگزامپل دغه پیراګراف ماته انتخاب کا ګوره تاسو دغه پیراګراف مارک ته ګورئ چې دا به هم سره انتخابیږي که زه فار ایگزامپل دا ورته انتخاب کوم چې څرنګه زه دغه لاست کرکټر انتخابوم نو دې سره اتوماتیکلی هغه پیراګراف هم سره انتخاب شي زه ورته دغه شان دي نه کیږي نو تاسو به راشئ एडवांस था यूज स्मार्ट پیراګراف سلیکشن में چې کیسته کې دا به کلیک کړئ که اوس تاسو هم فار ایگزامپل راځئ نو هغه به سره نه انتخابیږي او نه به سره کاپي کیږي همدغه شان که تاسو فار ایگزامپل راشئ دوی ته همدغه شان دي کیږي تاسو چک ولګوئ یوز سمارټ کرسرینګ یوز سمارټ کرسرینګ مطلب دا دی که فار ایگزامپل دې کې چک لګېدلی وي دا تاسو کلیک کړئ که فار ایگزامپل تاسو 200 پیراګرافونه ولیکو 200 پیراګرافونه تاسو ولیکو زه سوم پیج کې ولاړ یم درویشتم پیج کې زه ولاړ یم که زه فار ایگزامپل راشم دې خواته دلته زه رالمه اوس که زه فار ایگزامپل دغه موومنټ کوم نو همدغه موومنټ چې کوم یو پیج ماته ښکاري ماته به هماغه پیج کې موومنټ کیږي او دغلته دغه پیج به هم راته په هماغه مطابق انتخابیږي زه ورته همدغه شان دې راته نه کیږي زه به ایډوانس ته راشم او زه به راشم یوز سمارټ کرسنګ دې نه چې کیسته که دا وکې کلیکه که اوس تاسو فار ایگزامپل لاندې راشئ او تاسو ډاون کی وکړئ چې سره مو تاسو ډاون کی پریس کا کوم پیج کې چې ستا کرسر ولاړ تی ډېرې کوم هغه ځای ته راوستلی که آپشن کې چک لګېدلی وي کوم پیج چې تاسو ته په نظر باندې ښکاري ستاسو کرسر به ډیفالټ همدغه ځای ته راځي که تاسو هر یو کی پریس کړئ که تاسو هر یو ایرو پریس کړئ لیفټ رایټ اپ ډاون هر یو که تاسو پریس کړئ تاسو به هماغه پیج ته راځي او دلته به هم تاسو هماغه پیج اخلي صحیح ده که نه زه بیا رالمه زه ورته همدغه شان دي نه کېږي ته بلته چک ولګې نو تاسو ته چې کوم پیج ښکاري هماغه پیج کې بس تاسو کرسر ولاړ وي که تاسو هر پیج کې کرسر ودرولې وي یوز د انسرټ کی ټو کنټرول اوور ټایپ موډ که تاسو ته یاد شي موږ دلته ویلي یو که نه چې دا موږ سره انسرټ موډ دی زه دلته رایټ کلیک کوم دې ته وایي اوور ټایپ موډ دا موږ ویلی وو په رایټ کلیک مینیو کې تېره ویډیوګانې تاسو ورته وګورئ د آپشن مطلب دا و اوس که فار ایگزامپل زه دې باندې چک ولګوم نو ګوره ماته اوور ټایپ ته چینج شو ځکه دلته څه لیکل کوم نو دغه لیکل به د همدغه لیکلو د پاسه کیږي هی از ورکینګ هارډ دغه شان دا لیکل دي د پاسه کیږي دي ته اوور ټایپ که زه فار ایگزامپل دې باندې چک ولګوم اوس انسرټ دی اوس د هغو د پاسه نه کیږي د هغو سره په څنګ کې لیکلی کیږي زه ورته یم دغه اوور ټایپ موډ دا دې چینجز را چینجز دا ماته په انسرټ کی باندې کوه په انسرټ کې کوم چې په کیبورډ کې موجود ده نو ګورئ دې ځای ته تاسو ګورئ ښه زه دلته انسرټ کی پریس کوم چې څرنګه زه انسرټ کی پریس کوم نو ماته اوور ټایپ ته چینج شي که زه فار ایگزامپل بیک پریس کوم ماته انسرټ ته چینج شي نو دې آپشن مطلب هم دا چې انسرټ کی په تورو باندې به زه انسرټ ته چینج کېږم یا به اوور ټایپ ته چینج کېږم همدا شان که زه فار ایگزامپل ورته وایم چې یوز اوور ټایپ موډ اوس خو موږ سره انسرټ موډ آن دی که نه زه ورته همدا راته همیشه اوور ټایپ کا اوکې مې کلیک کړ اوس ماته همیشه اوور ټایپ موجود وي خو یاد ساتئ چې دا هغه سره په لینک کې دي چې دلته اوور ټایپ وي هلته به چک لګېدلی وي که دلته انسرټ وي هلته به چک ایسته شوی وي نو ګورئ موږ مخکې چک ولګاو که نه که اوس ورشو نو چک به ایسته شوی وي ځکه چې دلته موږ چینج کړو الټي او ته زه رالمه نو ماته به دا اتوماتیکلی انچک شوی وي بله خبره ما سره څه شه ده پرومپټ ټو اپډیټ سټایل پرومپټ ټو اپډیټ سټایل مطلب دا دی